السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړه او د صحت په جامه به یاست. قدرمنو کتونکو واتساپ هر انسان نن سبا استعمالوي. که چېرته تاسو په واتساپ کې یو چاته میسیج وکړئ نو هغه سمپل یعنې ساده غونته کیږي چې عام لیکل کې وي. لکه دغسې ګورئ زه مثال په طور زه ګورئ یو لیکل کومه ګورئ زه لیکمه چې سلام نو ګورئ سلام مې ولګه دا سمپل یو ساده غونته شو صحیح ده. نو اوس زه غواړم چې یاره زه کله سلام یا ټیکس هر څه چې زه لیکم هغه د لږ شانتې سټایلي غونته کې وي یا داسې یو بل داسې ښکلی مزیدار شانتې دې وي. دا یوازې فونټ نه دی دوستانو، دا ښکلی یو بل ډیزاین جوړېږي ترې نو انشاءالله ویډیو کې درته ښایم، خو ویډیو را سره دوستانو تر پایه وګورئ. دوستانو دې دپاره پکار دی یو اپلیکیشن، هغه اپلیکیشن کوم چې لاندې ما تاسو په ډسکرپشن کې ورکړی دی، په لینک باندې کلیک کړئ، ایپ ډاونلوډ کړئ او انسټال کړئ. چې کله هم تاسو اپلیکیشن انسټال کړئ نو تاسو به اپلیکیشن سمپل خلاص کړئ. دوستانو تاسو دلته ښکاري ایډ یور ټیکسټ، ګورئ زه اوس دلته لیکم سلام. نو دوستانو ګورئ دا یو کلر راغی شو، نو ګورئ دا تاسو ته ښکاري دا په دې به تاسو کلیک کړئ د سایز غټېږي ګورئ او د دې سره سایز کمیږي. او دا چې د ځان دا کلر دی دا درېمنی د کلر ګورئ چینجېږي را چینجېږي. او دا چې د بیکګراونډ کلر دی کوم کلر چې تاسو ورکوئ او دا ډیلیټ کېږي په دې باندې ګورئ چې دا لږ هغه کوم غټومه. اوس ګورئ دلته لیکلي دا دغه نښې ورکړې ده، نو په دې تاسو کلیک کړئ. دا چې د شیر ګورئ چاته لیږئ د دې ته لیږم، نو ګورئ د دوستانو دې ته ولیږئ. ګورئ د ښکلی فارم غوندې ګورئ ښکلی ډیزاین غوندې دی جوړ شو. ملګري به درته حیران شي دا څنګه لیکي. نو دوستانو اپلیکیشن لاندې ډسکرپشن کې دی لاړ شئ او انسټال یې کړئ او خوند ترېنه واخلئ. نو دوستانو دا نننۍ ویډیو که خوښ شوي امید سره حتما لایک کړئ. تر بیا بل ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.